د دیو ټول نه غټه غلطي دا چېرته مه کوئ. السلام علیکم، زه یم ملک عثمان. نننۍ ویډیو کې موږ خبره کوو د یوټیوب مونټایزیشن باره کې چې زمونږ چې دا کومه کنټینټ مونږ اپلوډ کوو یا زموږ په چینل کې داسې کمې غلطیانې دي چې دې وجې نه به زمونږ چینل ریجیکټ شي. نو دې سیریز ما مخکې یو ویډیو اپلوډ کړې وه، مطلب په دې کې موږ چیکنګ کوو د چینل مونټایزیشن باره کې. نو تاسو په دې کې بلاندې کمنټ کوئ لکه څنګه چې مخکې شوي، بیا زه د هغې نه چینل سلیکټ کوم او ټولې غلطیانې ته یم. په ویډیو کې خو زه 4-5 چینل چیک کوم، خو د دې نه مونږ ته مطلب کومه نور ویور چې هغو ته اندازه وشي د خپلو غلطیانو او هغه ختمې کړي. نو دا ډېر کامیاب او مطلب ډېر امپورټنټ سیریز زما په چینل باندې. نو دا ویډیو پوره ګورئ. او بل یو ریکویسټ ته کوم، تاسو کله ویډیو ګورئ نو دا ضروري لایک کوئ. کله چې په ویډیو باندې ویوز راشي د هغې سره لایکس را نه شي، واچ ټایم ښه را نه شي، یوټیوب دغه ویډیو په ریزې باندې پریز کړي او مخکې خلکو ته نه سجست کړي، ځکه چې هغو الګوریتم دا ډیټیکټ کړي دا ویډیو بیکاره ده. نو په دې وجه سپورټ کوئ، یو بل د ټول زړه نه سپورټ کوئ. که زه یم که بل یوټیوبر دی د یو بل ویډیو ضروري لایک کوئ او پوره ګورئ. ها نن چې کومه دی اوله چینل چې کومه ده دینی تعلیم زده کړه، ها 24 سبسکرایبر دي. ګوره دې چینل کې تاسو مسټیک راوباسم، ګوره غلطیانې د دیو ټول نه غټه غلطي دا چېرته مه کوئ. که دیو تاسو ګوره دا تمنیل وګورئ، یو تمنیل ډیزاین کړی، پروجیکټ یې سیو کړی او په هغه کې به بار هغه سیم تمنیل یوز کړي. دې نقصان سوي ده تاسو یم. د دې ځای نه چې تاسو کله مونټایزیشن ته اپلای وکړئ، کله ستاسو 4000 سبسکرایبر 1000 سبسکرایبر او 4 घंटा واچ ټایم پوره شي، تاسو اپلای وکړئ، تاسو واپس ریپلای راشي ریوز کنټینټ کې ستا چینل واپس ریجیکټ شو. تاسو وایئ چې یاره موږ خو ریوز نه دی کړی، هر ویډیو جدا ده پردی نه ده، خو بیا ولې موږ ته دغه راغی ریوز کنټینټ؟ نو هغه د دې وجې نه راځي چې تاسو یو تمنیل بار یوز کړئ بار. نو په دې وجه هر تمنیل د یو بل نه ډېر ډفرنټ یوز کوئ. یو غلطي دا شو، دا مه کوئ، دا چینل چارې دا سیټ کوئ. ها بل درته دا ووایم چې کوشش کوئ چې تاسو دا کومه چینل بینر شي به یې خپل ټاپک ښه مزدار ظاهره کړئ او ډېر زبردست جوړ کړئ. بل په دې کې څه دغه مه کوئ کافي ایډ یا په دې ګوګل ایمیج یا څه په دې تمنیل کور باندې پروفایل باندې. نو دا خو مطلب اسلامیک چینل دی. دیو زما سره په ډسکرپشن کې به خپل پیج لینک درکړم، زما سره کانټیکټ وکړئ ستاسو لپاره بینر او پروفایل دا زما طرفه به زه ډیزاین کړم. ها بیا راځم دویم بل چینل چیک کوم، دا غلطیانې دي بس انشاءالله چینل نور برابر دی، ما چیک کو دا مونټایز شي. ایم آصف هاشمي دا تاسو کتلی شي، ایم آصف هاشمي 146 سبسکرایبر دي، دا ټول سپورټ کوي، مزدار کنټینټ اپلوډ کوي. ها دلته کې بیا زه راشم ګوره دې ویډیو ته کلیک کوم، دې چینل چې کومه دی پروفایل هم سیټ دی، کور هم سیټ دی، اباؤټ زه دې وګورم. ها بالکل بس کریټ اباؤټ هم دې سیټ دی. ها لاندې یو دې زه ویډیو لګوم، دې ویډیو سیکشن ته راځم او دا ویډیو پلی کوم. زه प्लीज सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑन دا تاسو کتلی شئ. دې روډ ته به زه ریکمنډ وکړم تاسو بویا BYM1 مایک یوز کړئ، تاسو وایس کوالټي به ډېر بیسټ راشي چې دا یو بیسټ مایک دی او مطلب بجټ مایک دی، ډېر زبردست دی. ها د دې روډ تاسو ته په چینل کې څو خبرې درښیم. دې چینل چې کومه دی دا بالکل پرفیکټ دی په هر لحاظ سره. ما وکتو تاسو دې ته کتلی شئ، دلته کې وګورئ ډسکرپشن او هسه دیو سیټ دي. تاسو ته درښیم دې یو سکور ته وګورئ، دا 80 دی. دا ولې دونه سیوا دی؟ ګور دیو څه خبرې کړلې په چینل کې. یو ټایټل چې کومه ورکړلی دی سیټ دی واپس دلته بیرته پیسټ کړی. کله چې تاسو ټایټل ورکړئ لاندې ډسکرپشن کې هغه ډایرکټ پیسټ کوئ. بیا دلته کې نور کی ورډز ورکړلي سیټ نه. این علاوه تاسو ګورئ دلته کې د ډسکرپشن هم فل سیټ ورکړلی دی، ټیګز هم سیټ ورکړلي، بل کمنټ هم هټ کړلي، هائی ریزولوشن تمنیل یوز کړی. په دې وجه د دیو یو سکور ته وګورئ د 80 ته رسېدلی. او که زه رینک ټیګ ووایم نو دیو یو ټیګ هم رینک شوی دی. نو دیو چینل سیټ دی. او بل دلته کې راځم ښه قسم مسټیک وي ته زه ووایم خو دیو. ها تاسو صرف یو دا وکړئ دې چینل نه دا کومه شارټ چې دي دا چینل له خرابۍ ټوله ایوریج خرابۍ چینل ویوز ورسه دا ما اپلوډ کړه او تمنیل دې لږ امپروومنټ وکړه. پکسل لیب بیسټ اپلیکیشن دی، هغې باندې یوز کړه. نو باقي ستاسو چینل بیسټ دی، 100% به دا مونټایز شي. ها بل لازم ټیکنیکل غمګین ته ټیکنیکل غمګین روډ دا چینل زه ګورم. نو دلته کې دوی زمانه په ټایم کې خفه شوم، تاسو ماته ریپلای نه کوئ. نو زه ته یم کم کسانو ته ما ریپلای نه کړم. یار ما سره مطلب یو موږ ته ویډیوز جوړو او بلې سیمې سیم ډېرې زیاتې شي. نو تاسو که چېرته تاسو څه مسالې وي یا څه وي نو په ګروپ کې پوسټ کوئ، ما ډایرکټ مینشن کوئ، زه به تاسو ته بیا ډایرکټ ریپلای در کوم. او دوی لپاره دا بینر هم بیا ما ته ډیزاین کوئ، تاسو مانه خفه شوي وئ. نو دا هغه د دوی چینل ما راواخیستو. دوی چینل چې کوم ګور د ویډیو زه لګوم پکسل لیب باندې هاو ټو میک یوټیوب وینر دا به سلیکټ کړئ. ملګرو دا ویډیو سټاپ کوم، دوی یو سکور ته وګوره 80. اوس دا څه کړی ګوره او ته دې ډسکرپشن چیک کوئ، ډېر مزدار ورکړی.
بل تاسو ته خبره کوم دلته ګوره دی ورور یو کمال کړی دی اس یو ډېر سیکریټ خبره ده دا به تاسو چېرته هم چا نه ویل مطلب دا ځینې خبرې ښه یوټیوبران یې یو بل نه پټوي دا ګورئ ان دس ویډیو ټاپکس دی وګورئ دلته هغه ورکړي دي کور ټاپک دا کیورډز یې ورکړي دي کمال کړی دی اس یو ډېر سیکریټ خبره ده دا به تاسو چېرته هم چا نه ویل مطلب دا ځینې خبرې ښه یوټیوبران یې یو بل نه پټوي دا ګورئ ان دس ویډیو ټاپکس دی وګورئ دلته هغه ورکړي دي کور ټاپک دا کیورډز یې ورکړي دي د دې سره اس یو سکور ډېر انکریز کیږي مطلب که څوک دا کیورډ سرچ کوي یا ګوري هغه ته ستاسو ویډیوز ټیسټ کیږي ډېر زر بل وګورئ دلته لاندې هیشټیګ یې ورکړي دي او دلته ټیګز هم بالکل سیټ ورکړي دي او تمنیل هم های ریزولوشن دی نو دی ویډیو چې کومه ده دا بالکل 80% هغه تل اس یو ته د ټیګز وخت یو رینک دی خو دا به نور هم رینک شي بیک چینل ته بیک کېږم واپس دلته چینل ته بیک شوم نو په دې کې داسې هېڅ قسم سوایلوشن نشته چې ما وکتو هغې د لاسه به دوی چینل ریجیکټ شي نو 100% به دا چینل هم مونټایز شي بیا بل دا یو چینل چې کوم ټول نه مخکې ورته دا شارټ په چینل باندې ما اپلوډ کوئ دې لکه تاسو اپلوډ کوئ نو بیل چینل جوړوئ دا شارټ چې کوم د چینل باندې ډېر بیډ افیکټ کوي چینل ټول خرابوي تاسو ته دی او بل اوس دې ورته ګورئ د پبجي ویډیوګانې ټولې کړلې سیټ نه پبجي ویډیوز یې کړلې او دلته کې تاسو د ویډیوز دې کلیک کوم ګوره دیو دفعه د چینل ما مخکې ملک ریویو کړی او دیو څو نه غټه غلطي دیو ګورئ 9 ستمبر 2021 دا دیو ټایټل دی دا څه شو ګوره دې د لاسه ګوره دیو یو سکور 20 ته راغورځېدلی دی او بل د دیو چینل چې کومه دی دې تاسو کتی شئ دې باندې خبرې دي نشي ګوره کوم دا جست چې دې ټول د ګیمینګ خپل ساوند دی د دې د لاسه چینل ریجیکټ کیږي نو دې روډ ته دا وایم که تاسو یو که دا دی چې تاسو مطلب ټایټل ښه بیسټ ورکوئ او تمنیل هم لګوئ ښه زبردست کسټم تمنیل لګوئ او چې ګیمینګ ویډیوګانې څوک هم کوي په دې باندې خپله ډاکومنټري کوئ که په هر ویډیو کې نه شي په وینمې کې کوئ مطلب چې هر ویډیو شي نو د دې چانسز مونټایز کېږي خو چانسز وي زیاتره ریجیکټ کوي ګوګل ایډسنس والا نو دا غلطیان هم تاسو مه کوئ او د روته هم چې دا چې غلطیانې وباسئ چینل نه دا به 100% مونټایز شي نو دې نه پس چینل دا کوي زموږ سره ختم وي او پس خپل چینل ته بیک شوم دا یو څو غلطیانې وي او دا سیریز مطلب یو ډېر ښه سیریز دی دې کې تاسو ته ډېر غلطیانې معلومېږي زموږ مطلب کوم پښتانه وروڼه چې دي ټولو مطلب خوارزم چې ظاهران نه شي نو ویډیو لایک ټارګېټ زکدم 100 زیات لایک نه دي 100 لایک زما د ویډیو ټارګېټ انشاءالله دا اپلوډ کړئ دا لایک کړئ او انشاءالله ملاقات کېږي په نیکسټ ویډیو کې الله حافظ